چا چې په نیکیانو کې مقابلې وکړې او تعدي وکړه او منډې وواله او زر زرې نیکیانې کولې دی به جنت ته هم ډېر زر ځي دی به جنت ته هم په اولنو کسانو کې ځي دا کوم سړی چې د جومات په دې اولني صف کې ولاړي دا ګوره معمولي مه ګڼه دی په آخرت کې هم په اولني صف کې ولاړي دا کوم سړی چې په صدقو کې مخکې کېږي دی په آخرت کې هم مخکې دی کوم سړی چې په علم کې مخکې کېږي دی په آخرت کې هم مخکې دی کوم سړی چې د الله نه په یره کې مخکې دی دی په آخرت کې هم مخکې دی دلته چې مخکې دی هلته هم مخکې دی نو څه وایي الله په سورة الواقعه کې خلک درې قسمه تقسیم شوي أصحاب الميمنة أصحاب المشأمة أو أصحاب الشمال أو أصحاب اليمين أو دویم سوق السابقون ولې الله ته السابقون ویلی دی مخکې کېدونکي په دنیا کې نیک اعمالو ته مخکې کېدونکي دي جنت ته داخلېدو کې دلته چې ته څنګه یې هلته یې دلته شاته هلته شاته دلته چې څوک شاته پاتې شوی دی آخرت کې شاته پاتې شوی دلته چې څوک مخکې شوی دی هغه مخکې شوی دی بلکې حدیث کې دا راځي وایي کوم قوم صرف دا صف مسله ده ګورئ وایي کوم قوم چې په جومات کې په آخرني صفونو کې کښېني الله یې هم شاته کړي کوم ځای کې یې شاته کړي آخرت کې شاته کړي دا صرف په صف کې شاته شوی دی الله شاته کو نو چې یو سړی په ټولو عباداتو کې شاته دی ده به څه حال وي خپل وخت نه فایده واخلي هر نیکی کار کې منډه وایي اخر کې ته یو حدیث اورم په صحیح مسلم کې دا حدیث ده ابو هريره رضی الله عنه روایت ته ډېر ناشنا وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ورځ وی من اصبح منکم اليوم صائما نن تاسو کې د چا روژه ده ابو بکر الصدیق رضی الله عنه راپاڅېد وی انا یا رسول الله زما روژه ده وی فمن تبع منکم اليوم جنازه په تاسو کې څوک نن د جنازې سره تللی دی ابو بکر صدیق راپاڅېد وی انا یا رسول الله زه تللی وی فمن اطعم منکم اليوم مسکینا نن مسکین له چا خوراک ورکړی دی ابو بکر صدیق رضی راپاڅېد وی یا رسول الله ما ورکړی وی فمن عاد منکم اليوم مریضا هذا بیمار تپوس له څوک تللی دی نن ابو بکر صدیق رضی راپاڅېد وی یا رسول الله انا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنه ابو بکر دا خبرې خو چې چا کې راجمع شي هغه جنت ته لاړ شي دې ته وایي فاستبقوا الخیرات نیکیانو کې که مخکې کېده د یو بل هر کار د مخکې شوی نو جنازې سره هم تللی دی غریب له خوراک هم ورکړی دی د بیماري پکې تپوس هم کړی دی صدقه هم ورکړې ده په خپله روژه هم ده الله اکبر بعض وایي که نه وی جی نه کېږي د مزدوریانو سره او د دنیا سره دین نه کېږي نو زه تاسو نه تپوس کوم ولې ابوبکر صدیق پورې خېټه نه وه ولې بچي نه وو ولې د هغه شهوت نه وو ولې ښځې نه وه ولې د هغه ضروریات نه وو د هغه ولې څه شي ته حاجت نه وو د هغه هم د هغې سره سره نیکیانو ته به مخکې کېدو نیکیانو ته مخکې شي د مرګ هېڅ پته نه لګي په ډېرو خلکو باندې په دې کال کې مرګ راغی